زمونږ دا بعض جاهلان سړي پورې خاندي او په خټو کې روانې کوئ او بعض وایي کشتي کې که نن سبا چې د هلکانو دا کم جنګي راویستي دي دا د زنګون نمبرئ د عورت پکې مخ ښکاري او په دې بازارونو کې ګرځي او په لارو کوڅو کې چا ورته څه ووایي خو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل کې او پیسې دې بره کړي نو بیا هر یو ورته ګوري یاره لږه ګزاره کوه او زه خیر دی نه دې کې څه ګزاره وکړي د پیغمبر طریقه ده او بیا دا خبره مې یاد ساتئ چې پیسې د ګیټو نه بره ساتل هر وخت واجب دي صرف د منځه دپاره نه ګورې زموږ د پښتانه چې منځه ته ودرېږي بډې به زر راواړی او بیا چې څنګه د دروازې ته چې بیا یې داسې کته راکاږي دا چا ویلي چې دا د منځه دپاره بره کوو دا د سړي ګوره د سړي لباس دا دی دا د سړي لباس دی چې دی به پیسې بره ساتي ښځې به په ځان پسې راکاږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو تپوس کړی و که نه وی یا رسول الله موږ به په ځان پسې راکاږي راکاږي یو لیشي وی راکاږي سبحان الله هغوی وی یا رسول الله زموږ قدمونه خو به بیا ښکاره شي په یو لیش کې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یو سنګلې په ځان پسې راکاږي دا د چا دپاره راښکودی چا دپاره د ښځو دپاره چې پټي سړو دپاره نه دي او سړی لګي په ځان پسې پیسې راکاږي او کشار یې جوړ کړی دا د ښځو سره مشابهت هم دي بعض وایي زما زړه کې تکبر نشته او دا منه تکبر د لاسه نه دا منه هر وخت ده او چې ورسره تکبر شو نو بیا د ګناه ډبله شوه